د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پیښور کې د ناوړه امنیتي وضعیت لامل د خپل قونسلګرۍ د تړلو پریکړه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خراب امنیتي وضعیت لامل او د امریکایي ډیپلوماټانو د خوندیتوب په موخه په پیښور ښار کې د خپل قونسلګرۍ د تړلو اعلان کړی. که څه هم دا ګام د امنیتي وضعیت د خرابوالي او د امریکایي ډیپلوماټانو د خوندیتوب په موخه اخیستل شوی، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په سیمه ییزه کچه د امنیتي حالت د ښه کولو په برخه کې د خپلو هڅو د دوام ډاډ ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې له خیبر پښتونخوا سره د ډیپلوماټیکو چارو مسؤلیت به په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ته وسپارل شي. د چارو د شنونکو په خبره پاکستان کې ناوړه امنیتي وضعیت د دې لامل شوی چې امریکا پر خپل باور بایلي او په راتلونکي کې ورسره خپلې ډیپلوماټیکي اړیکې نورې هم محدودې کړي. پاکستان خپل امنیت له لاسه ورکړی دی. همدا ده چې سلسله مراتب درلودونکي د کونسلګریو د بندیدلو لړۍ پیل شوې ده. دا ځل په پیښور کې بیا بل صوبې کې بیا بل صوبې کې هغه اوږدمهاله یاور د امریکا پاکستان نور د امریکا لپاره د باور وړ نه ده. دا په دې خطه کې واضح پیغام لري چې د امریکا او د پاکستان دوستي شلیدلو په حالات کې ده او پاکستان پر خپل حال باندې پات کېدونکی ده. دا څه دی چې لسیزې پاکستان کار ورته کړی او پاکستان د نورو هیوادونو د پرځولو غورځولو لپاره طرحریزي کړې وه چې دم ګړې په خپله پاکستان خوراک ګرځېدلی ده. یاد دې وي چې د پیښور په ګډون د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې په وروستیو کلونو کې د امنیتي وضعیت خرابوالی په ځانګړي ډول د پاکستاني طالبانو د بریدونو زیاتوالی د دې لامل شوی چې ګڼې بهرنۍ ادارې او ډیپلوماټیک ماموریتونه خپلې چارې محدودې او یا هم ځنډنۍ کړي.